بسم الله الرحمن الرحیم. سرکټ کنفیګریشن معنا د یو دورې ترتیب. په یو سرکټ کې دورې په دوه ډوله سره تړل کېدای شي. د برېښنایي دورې اجزاوې موږ او تاسو یا په مسلسله توګه او یا هم په موازي توګه سره تړای شو. د سرکټ اجزاوې یا کمپوننټس عبارت یې له ريزسټر، بیټري او کپاسیټرانو څخه. ريزسټر یعنی مقاومت، بیټري یعنی د پوتنشل منبع او کپاسیټرز یعنی خازنونه. مسلسلې دورې ته سیریز سرکټ او موازي بشپړې برېښنایي دورې ته موږ او تاسو پارلل سرکټس وایو. سیریز او پارلل سرکټ دا توپیرونه سره لري. په مسلسله دوره کې components are connected end to end. اجزاوې د یو سرکټ ټوله خپل په منځو کې د یو وایر په واسطه سره تړل شوي وي. یعنی د یوه جز د سرکټ څخه مکمل جریان تیریږي، بیا ځي دا بل یوه ته. There is only a single path for current to flow. د جریان دپاره باید یو مسیر معلوم وي، په دا یوه مسیر کې جریان تیریږي. معنا کلي جریان راځي یپله د دغه یو مقاومت یا یو کپاسیټر څخه تیریږي، بیا ځي دا بل یوه ته. د هغه څخه هم په کلي ډول تیریږي، بیا ځي بل یوه ته. دغه ادامې ته، دغه حرکت، دغه دورې ته موږ او تاسو سیریز سرکټ وایو. او بل موازي دوره وه. موازي دوره both ends of the components are connected together. د دواړو کپاسیټرانو یا د دواړو مقاومتونو هغه ټول یو سرونه په یو وایر باندې تړلي وي، لاندې نور سرونه پر بل وایر باندې تړلي وي. There are multiple paths for current to flow. د دې لپاره چې جریان پیدا شي څو لارې شته. دا جریان چې کله دا غوټې ته رارسیږي تقسیمیږي، یو لاندې ځي یو راسته طرف ته، دې ځای ته چې راورسېدی بیا تقسیم شي، لاندې ځي او دا بل راسته طرف ته. یعنې دا معنا لري چې یو تګلاره نه ده، یو واحد تګلاره نه لري د سیریز سرکټ په شان باندې. په مسلسله دوره کې خو یو تګلاره ده، دا ټوله باید همدغه یوې تګلارې څخه تیر شي. دا جریان په دې ځای کې جریان سره تقسیمیږي. کروشوف راولاړ شو، یو قانون یې جوړ کړی چې دا په بشپړ دوره یا په سرکټ کې موږ او تاسو ولتاژ څنګه محاسبه کولی شو او کرنټ یا جریان څنګه محاسبه کولی شو. نو یوه ته د کرشوفس ولټیج لا ویل کیږي او بل کرشوفس کرنټ لا دی. یو یې د ولتاژ قانون دی او بل یې د جریان یا د کرنټ قانون دی. د کرشوف ولتاژ قانون دا راته وایي The sum of all the voltage drops in a series circuit. مجموعه د ولتاژو په یو مسلسله دوره کې equals the total applied voltage مساوي دی په مجموعي ورکړل شوي ولتاژ باندې. په یو مسلسله دوره کې ولتاژ په مسلسل دوره کې فرق کوي. اول کپاسیټر یا اول مقاومت یو رقم ولتاژ اخلي، دوهم خازن بل رقم ولتاژ اخلي، دریم خازن بل رقم ولتاژ اخلي. چون په مسلسله دوره کې تړلي دي، نو بناء د دې ولتاژونه نظر اول جز د سرکټ، نظر دوهم جز د سرکټ، نظر دریم جز د سرکټ ته توپیر کوي. او دا ټول ولتاژونه د هر کپاسیټر د چې سره جمع کوو موږ او تاسو ته کلي ټوټل اپلاید ولتاژ په لاس راکوي. او بل قانون یې د کرنټ په باب دی، جریان. The total current in a parallel circuit equals the sum of the individual branch currents. مجموعي کرنټ یا مجموعي جریان په یو موازي سرکټ کې یا په یو موازي دوره کې عبارت ده له هر منفرد اجزا د سرکټ د جریان څخه. معنا یو موازي دوره موږ او تاسو لرو، په موازي دوره کې مو درې کپاسیټران، درې خازنونه تړلي دي. نو خو دا جریان چې راځي په اول خازن ته یو څه ځي بیا ځین تیریږي، دوم خازن ته یو څه ځي بیا ځین تیریږي، دریم خازن ته ځي. یعنې دا معنا لري چې دا درو سرو خازنونو ته دا جریان ور تقسیم شو، په عمومي وایر کې خو روان دي. اوس نو نظر اول کمپوننټ، نظر دوهم، نظر دریم ته دا جریانونه داسې سره وویشل شول. نو وایي عمومي جریان یې مساوي کیږي په دا درو سرو جریانو په مجموعې سره. په سیریز سرکټ یا مسلسله دوره کې جریان څه رقم صورت نیسي. موږ او تاسو خو وویل په
مسلسله دوره کې جریان په ټولو ځایونو کې په عین ډول تیریږي، تزاید او تناقض نه کوي. دغه یو پوتنشل سورس یا د تفاوتي پوتنشل منبع یعنی بیټرۍ مورته تړلې ده په یو مسلسله دوره کې. داسې مسلسله دوره چې دا دوه ریزسټر یا دوه مقاومت مورته تړلي دي. جریان یې پلا راځي د یو مقاومت څخه تیریږي، په وایر کې پسې راځي دا بل مقاومت څخه عبور کوي، اخر ځي خپل منفي سورس ته. دا د جریان پیت یا د جریان تګلاره شول. A circuit that contains only one path for current flow. هغه بشپړه دوره چې فقط یوه تګلاره ولري د جریان لپاره چې پکې بهیږي، هغه ته موږ او تاسو سیریز سرکټ یا مسلسله دوره وایو. If the path is open anywhere in the circuit، که چیرې دغه د جریان تګلاره یو ځای خلاصه سي، معنا یو ريزسټر ته ځینې ایسته کې، current stops flowing at all components، نو دا معنا لري چې په ټولو اجزاو د سرکټ کې بالا جریان ودرېدی. ولې چې هغه یو ځای یو ريزسټر ایسته کې، نو خو د دوی ترمنځ خالیګاه راغله، نو دا جریان څنګه تیر سي؟ فرض مثال اوس موږ او تاسې دغه یو ګروپ ایسته کوو د دغه ځای څخه. فرضاً اوس موږ او تاسو د دې ځای څخه دا یو ګروپ ایسته کوو، یو څراغ، یو دانه چې موږ ځینې ایسته کوي، جریان دا دې مکمل دلته ودرېدی. به راسو د مسلسلې دورې یو څو کریکټرسټیک به ووایو. کریکټرسټیک یعنی د دوی خواص. خواص د یو مسلسلې برېښنایي دورې د په دې ډول دي. اول، the current flowing through every series component is equal. جریان چې په دا مسلسله دوره کې پیدا کیږي په ټولو اجزاو کې یو شان دي. فرضاً دا یو سرکټ په نظر کې ونیسئ، یو تفاوتي پوتنشل د 12 ولټه په اندازه سره موجود دی، یعنی یو بیټرۍ د سورس اف پوتنشل. جریان د مثبت قطب څخه روان دی، اول د لومړني ريزسټر، بیا دوهمي، بیا درېیمي څخه عبور کوي، بالاخره راځي بیرته هماغه بیټرۍ ته جریان. دا جریان یا آی چې موږ او تاسې جریان په آی سره شي او مقاومت په آر سره ښودل کیږي. ولتاژ یا تفاوتي پوتنشل موږ او تاسې په وي سره شي. دا جریان راځي یپله د آر یو څخه عبور کوي، بیا آر دوه څخه، بیا د آر درې څخه. خو همدغه جریان دی چې د ټولو څخه عبور کوي، یعنې تزاید او تناقص نه پکښې راځي. The total resistance RT معنا total resistance، کلي مقاومت is equal to the sum of all the resistance. که چیرې موږ او تاسو په دې مسلسله برېښنایي دوره کې مجموعي مقاومت لاسته راوړو، نو دا ټول مقاومتونه باید سره جمع کړو، یعنی آر یو جمع آر دوه جمع آر درې. دغه فارمول دی چې ټوټل ريزسټنس مساوي کیږي په هر څو ريزسټنس یا مقاومتونه چې په یو دوره کې وي هغه ټول سره جمع کوو، البته په سیریز یا په مسلسله دوره کې. درېیمه څه خبره کوي the sum of all the voltage drops، مجموعه د ټولو ولتاژو په دې ځای کې چې هغه نظر لومړني مقاومت ته ولتاژ، نظر دوهمي مقاومت ته ولتاژ او نظر درېیمي مقاومت ته ولتاژ دی، is equal مساوي کیږي to the total applied voltage، مساوي کیږي په کلي ولتاژ سره. دا د کروشوف د ولتاژ قانون دی، یعنی په یو مسلسله برېښنایي دوره کې که چیرې ولتاژ لاسته راوړو، نو د ټولو اجزاو ولتاژونه به سره جمع کو، که چیرې دی په سیریز یا په مسلسله توګه سره تړلی وي، هغه موږ او تاسو ته کلي ولتاژ یا ټوټل ولتاژ په لاس راکوي. مثال یې دلته راوړی دی. نظر د کروشوف قانون ته تاسو د هر یو ولتاژ محاسبه کوئ چې د لومړني مقاومت کې څومره ولتاژ دی، دوهمي مقاومت کې څومره ولتاژ دی او په درېیمي مقاومت کې څومره ولتاژ دی، او جریان یې نظر لومړني مقاومت ته، جریان یې نظر دوهمي مقاومت، جریان یې نظر درېیمي مقاومت ته لاسته راوړئ. بیا د دې ټولو څخه کلي جریان هم کلي مقاومت هم لاسته راوړئ چې څو دی. یو سوال دی راکړی دی. په داسې حال کې چې تفاوتي پوتنشل د بیټرۍ راکړی 12 ولټه، لومړنی مقاومت 220 اومه، دوهمي مقاومت 470 اومه او درېیمي مقاومت یې 1.2 کیلو اومه یا 1200 اومه دی. کله چې موږ او تاسو ټوټل ريزسټنس لاسته راوړو،
کلي مقاومت لکه څنګه چې د مخه مو وویله په سیریز یا په تړلې دوره کې مسلسله تړلې دوره کې مجموعي مقاومت مساوي کیږي په هر یو بیل مقاومت به سره جمع کړو. اخو 220 اومه 470 1.2 کیلو اومه ټول چې سره جمع کې 900 اومه کیږي یا هم تقریبا 890 اومه کیږي چون راونډ اف کې 1.9. اوس چې جریان لاسته راوړي جریان خو موږ او تاسو د کروشوف د قانون په اساس ویلو چې جریانونه دلته ټول سره مساوي دي او جریان مساوي کیږي په ولتاج تقسیم پر ريزिस्टेंस تفاوتي پوتنشل تقسیم پر مقاومت. او تفاوتي پوتنشل د بیټرۍ څو 12 ولټه دی مقاومت 1.9 کیلو اوم دی او سره تقسیم به 12 تقسیم پر 1.9 لکه څنګه چې د مخه د تویل 390 کیږي چې راونډ اف کې 1.9 انو 12 چې پر دې وویشې 6.3 ملي امپیر کیږي. الته خو ضرب لس په توان د منفي 3 راځي لس په توان د منفي 3 ته به ملي ووایو یعنی عمومي جریان په دې سیریز سرکټ کې په دې مسلسله دوره کې 6.3 ملي امپیر جریانونه په دې ځای کې په ټول مقاومتو کې مساوي دي که لومړنی مقاومت وي که دوهمي وي او که درېیمي مقاومت وي په ټولو کې جریانونه سره مساوي دي 6.3 ملي امپیر نظر هر مقاومت ته دی. اوس نو ولتاج به پیدا کړو ولتاج نظر لومړني مقاومت ته نو خو جریان ضرب مقاومت دلته چې ولتاج پیدا کوو نو خو جریان په مقاومت کې ضرب ادا آی ضرب آر نظر لومړني مقاومت نظر دوهمي نظر درېیمي لومړنی جریان په اول مقاومت کې خورا معلوم دی په ټولو کې یو شان دی 6.3 ملي امپیر وو او اول مقاومت یې 220 اوم راکړی و چې سره ضرب یې کې 1.39 ولټه کیږي. دوهمي پوتنشل چې لاسته راوړو وي نو خو هم جریان په مقاومت کې ضرب وو او درېیم هم چنان سره ضرب وو. اوس خو نو کروشوف دا ادعا کړې و چې ټول ولتاژونه سره جمع کې موږ او تاسو ته باید عمومي ولتاج په لاس راکړي اتراسه دغه 1.39 2.98 او 1.1 سره جمع کو چې رښتیا هم 12 کیږي کنه نو خو ویل چې ټوټل ولتاج مساوي کیږي په نظر لومړني جز د ولتاج دوهمي جز د ولتاج درېیمي جز د ولتاج د ټول به سره جمع کو چې سره جمع کې رښتیا هم 12 ولټه کیږي. اوس براسو پارلل سرکټ یا هم موازي سرکټ د موازي برېښنایي تړلې دوره په موازي برېښنایي دوره کې دا راته وایي چې جریان یو پیث یا یو تګلاره یا یو مسیر نه لري بلکې څو مسیرونه لري که چې د بیټرۍ په نظر کې ونیسو د جریان د مثبت قطب څخه را روان دی یو پله د لاندې خواته او د راسته طرف دواړو خواو ته تقسیمیږي د لاندې خواته هم راځي جریان پکې تیریږي ځي منفي ته او داسې لیرې هم ځي د بل ګروپ یا بل مقاومت څخه تیریږي اخر راځي د بیټرۍ منفي قطب ته. A circuit that contains more than one path for current flow هغه برخه د سرکټ یا هغه سرکټ چې د یو څخه زیات تګلاره ولري چې جریان پکې تیر شي. If a component is removed کچيري یو جز د دې څخه ایسته کړل شي یا د یو مقاومت یا بل مقاومت then it is possible for the current to take another path to reach other components بیا امکان لري چې هغه تګلاره چې دلته ویشل کېدله هغه هم ټوله دغه یو تر موجه سي او خپل تګلاره هم دغه سي ثابته وساتي. فرض مثال یو ګروپ مو یا یو مقاومت مو ځینېسته کوي جریان په دې ځای کې نه قطع کیږي په مسلسل کې قطع کېدی ولې چې په هغو کې تګلاره د جریان یو دلته خو تګلاره دوی دي چې دا یو په بنده سي دا بل خو سته. Characteristic of a parallel circuit د موازي دورې خصوصیات داسې د موازي دورې خصوصیات ښه په ډیټیل سره وڅېړو چې څه وایي. The voltage across every parallel component is equal ولتاج په ټول موازي دوره کې یو شان دی دا یو موازي دوره ده برېښنایي دوره یو سورس اف پوتنشل یا یو بیټرۍ مو ته تړلې د 15 ولټه په اندازه جریان د مثبت قطب څخه راوځي نظر R1 R2 R3 ټول تقسیمیږي R1 مقاومت یې 470 اوم دی R2 مقاومت یې 2200 اوم دی او R3 مقاومت یې 3300 اوم دی. اوس دی وایي the voltage across every parallel component is equal ولتاج په موازي دوره په ټولو ځایو کې مساوي دی نظر لومړني مقاومت ته هم ولتاج غومره دی لکه څومره چې د بیټرۍ دی نظر دوهمي
کمپوننټ یا نظر دوهمي ريزिस्ټنس ته هم ولتاج غونې دی لکه څومره چې بیټرۍ کې دی، او نظر درایمي جز د سرکټ ته هم ولتاج دومره دی لکه څومره چې په بیټرۍ کې دی. لیکن مقاومت بیا څنګه محاسبه کوای شو؟ په تړلې دوره کې خو مقاومتونه ټول سره جمع کېدل، دلته بیا د دې معکوس یو د بل سره جمع کېږي. The total resistance کلی مقاومت is equal مساوي کېږي to the reciprocal of the sum of the reciprocal مساوي کېږي په معکوس د معکوسونو د مقاومت د مجموعې څخه، یعنی یو پر RT مساوي کېږي یو پر R1 جمع یو پر R2 جمع یو پر R3. که چیرې مخرج مشترک ورته ونیسئ بیا ټول تناسب سرچپه کړئ، اخر به داسې یو فارمول په لاس درکړي. The sum of all the current in each branch is equal to the total current. جریان خو دلته تقسیمېدی، نظر R1 ته جریان جلاو، نظر R2 ته جلاو، نظر R3 ته جلاو. ول که چیرې عمومي جریان لاس ته راوړی چې څو به یې، نو خو په R1 ته چې څونه جریان راغلی هغه راواخه، R2 ته څومره جریان راغلی هغه هم راواخه، او R3 ته څومره جریان راغلی هغه هم راواخه، ټول سره جمع که تا ته به ټوټل کرنټ په لاس درکړي. همدا د کروشوف د کرنټ قانون یعنی د جریان قانون یو په موازي دوره کې. یو سوال یې راکړی دی، همدغه سوال دی، تاسو یې عمومي جریان لاس ته راوړئ، ولتاج نظر هر سرکټ ته لاس ته هر برخې ته یې لاس ته راوړئ، مقاومت خو یې راکړی دی او په هر برخه کې مقاومتونه جریانونه فرق کوي، تاسو یې جریانونه هم لاس ته راوړئ. راسي اوس یې لاس ته راوړئ. ټوټل ريزिस्ټنس مجموعي مقاومت چې لاس ته راوړئ نو خو معکوسونه دي یو د بل سره جمع کېږي، یعنی یو پر R1 یو پر R2 یو پر R3 دا ټول به سره جمع کړو. دا RT مساوي کېږي د هغه فارمول پر اساس باندې د هر یو پر ځای به خپل قیمتونه کېږي، او وروسته مخرج مشترک ورته ونیسو، کسر الکسر دی، اخر چې ساده کو RT یا ټوټل ريزिस्ټنس یې 350 اوم کېږي، 350 اوم. ښه دا خو نو ټوټل ريزिस्ټنس شو. اوس راشي ټوټل جریان لاس ته راوړو. ټوټل جریان چې لاس ته راوړې نو خو ولتاج باید راواخو پر ريزिस्ټنس یا پر مقاومت یې وویشو، او ولتاج نظر هر کمپوننټ ته، نظر هر جز ته، نظر هر مقاومت ته مساوي دی، یعنی په R1 کې هم ولتاج مساوي د R2 سره دی او مساوي د R3 سره دی، او ټوټل ولتاج 15 ولټه دی، یعنی هر یو به د درلودونکي د 15 ولټه ولتاج وي. خو جریان مساوي کېږي ولتاج تقسیم پر مقاومت. که چیرې نظر لومړني مقاومت ته ولتاج لاس ته راوړې نو خو ولتاج راواخه نظر په لومړني مقاومت یې وویشه، او خو دا د 15 ولټه پر 470 اوم تقریبا 22 ملي امپیره کېږي. دوهمي ولتاج تقسیم پر دوهمي ريزिस्ټنس 6.8 ملي امپیره او درېیمي دا 4.5 ملي امپیره کېږي. او د کروشوف ادعا دا و چې دا ټول ولتاجونه نظر هر ريزिस्ټنس ته سره جمع کې عمومي کلی جریان په لاس درکوي. اوس نو راس رښتیا هم 22 امپیره 6.8 امپیره او 4.5 ملي امپیره ټول سره جمع کو چې رښتیا هم کلی جریان په لاس راکوي کنه. کلی جریان یې موږ او تاسې محاسبه کوي چې ولتاج تقسیم پر عمومي مقاومت وو چې 43 ملي امپیره کېدی، 22 جمع 6.8 جمع 4.5 که چیرې سره جمع کو موږ او تاسو ته به 43 ملي امپیره دواړو خواو ته په لاس راکړي. دا د کروشوف قانون وو د جریان په هکله. اوس که چیرې وایي مسلسل او موازي دواړه یې راکړي وي، یو سوال دی What would happen if you remove light 1؟ که چیرې دغه اول څراغ ایسته کې څه به پیښ شي؟ خو معلومه خبره ده چې جریان به لا قطع کېږي، هم پر 2 قطع شو هم پر 3 قطع شو. که چیرې 2 ایسته کو هیڅ پروا نه کوي، د اول څه جریان راځي تر درېیمه پورې، درېیم څخه هم عبور کوي بیرته ځي سورس د پوتنشل ته یعنې بیټرۍ ته، او که درېیم ایسته کې هم فرق نه پکښې راځي. برېښنایي توان الکتریکل پاور یا برېښنایي توان څه ته ویل کېږي؟ تر اوسه خو موږ او تاسې توان په فزیک کې داسې تعریف کړی وو چې د کار سرته رسول په واحد د وخت کې عبارت د توان څخه دی یا طاقت څخه دی، یا انرژي مصرفول په واحد د وخت کې عبارت د توان څخه دی،
چې یو نفر فرض مثال په 2 ثانیو کې څومره انرژي مصرفوي، بل نفر بیا په 2 ثانیو کې څومره انرژي مصرفوي، د دې دواړو توانونو سره محاسبه کوو. یا هم یو نفر په فرضاً په 2 دقیقو کې دومره کار اجرا کوي، بل نفر بیا په عین 2 دقیقو کې تر هغه دومره زیات کار اجرا کوي، معنا یې توان یې څو چنده بالا بوت شو. اوس نو برېښنا هم دغسې یو توان دی، electrical power. No, they why electrical power is directly related to the amount of current and voltage within a system. برېښنایي توان په یو سیستم کې مستقیمه اړیکه هم د جریان سره لري هم د ولتاژ سره. کله چې د جریان او ولتاژ سره مستقیمه اړیکه پیدا کړه نو خو دا معنا لري چې پی مستقیمه اړیکه د آی سره لري، پی مستقیمه اړیکه د وی سره لري. او کله چې آی او وی یعنی جریان او ولتاژ یو د بل سره ضرب کو، موږ او تاسو ته د توان فارمول په لاس راکوي. نو لیکو چې پی مساوي کېږي آی ضرب وی سره. آی جریان دی، موږ او تاسو یې کولم پر ثانیه اندازه کوو یا هم امپیر ضرب ولتاژ په ولټ سره اندازه کوو. امپیر ضرب ولټ عبارت د واټ څخه دی. که چیرې 1 امپیر جریان په 1 ولټ تفاوتي پوتنشل سره انتقال سي عبارت د 1 واټ توان څخه دی. ومن الله توفیق.